غیر د منظور نه او د منظور واقعي پلویانو نه. او یوه خبره زه منظور صاحب ته کوم. منظور صاحب د ستا په نوم د پی ټي ایم په نوم اتحادیانو جوړې سوي دي په بهرني هیوادونو کې. یو رقم بادام او پستې پرتې دي، یو رقم پیسې د پی ټي ایم په نوم راټولېږي. چې داسې احساس کله کله کوم چې دغه منظور پښتین به میلیاردر وي. داسې احساس کله راته راځي کله چې دغه د پی ټي ایم د جرمني د پی ټي ایم دفتر ته چې ننوځې دا قالینې ګورې، دا میز او فرنیچر ګورې، دا پستې او بادام ګورې، دا ښایسته ښایسته کمپیوټرونه ګورې، داسې احساس کوي چې دا منظور پښتین به میلیاردر وي. ځکه یوه وړه شعبه یې چې دومره ښکلې ده او دومره پیسې پکې مصرفېږي، نو د هغه رئیس یا مشر به خو میلیاردر وي. په خدای کله دا احساس ماته راځي. ځئ لاړ شئ د پی ټي ایم د کاناډا دفتر وګورئ، د پی ټي ایم د جرمني دفتر وګورئ، د پی ټي ایم د فرانسې دفتر وګورئ، د پی ټي ایم د برازیل دفتر وګورئ، د پی ټي ایم د عربستان دفتر وګورئ. یو رقم اصلي میزونه، قیمت بیه، اصلي کمپیوټرونه، پستې، بادام، خوراکونه، پولاونه، غوړې، زړې، نیکتایان، لپوجب ګورې ته وایې چې ښه دغه د یوې شعبې رئیس دومره لپوجب پیسې لري. خیر منظور صاحب به میلیاردر وي. نو بیا چې ګورم چې د منظور صاحب کالیو ته ګورم، سپلۍ ته ګورم، داسې چل شوی ده. یو شی وایم منظور صاحب خپل صفوف دې پاک کړه. بلواک پښتانه، پردیواک پښتانه، خاین پښتانه دې پاک کړه یاره. منظور صاحب لومړني انسانانو څخه وم اسناد درلېږم چې زه د ستا په ډله کې شامل وم. عین په ننګرهار کې ستا هغه وخت نوی کار شروع کړی، اسناد ماشومتوب اسناد را سره سته. خپله ډله دې پاک کړه. د پی ټي پښتنو راټولېږي، بزنسونه خلکو جوړ کړل، تجارتونه خلکو جوړ کړل، خو لاسته راوړنه زیرو. لاسته راوړنه زیرو. زه وایم چې داسې نسي کله به ډېر فشار په موږ راسي، خدای ناکرده بیا داسې یو اسناد خپاره کړو چې بیخي دا پی ټي ایم د سوال لاندې راسي. دا ټول زحمتونه مې چې ویستلي دا به خاوره سره خاوره سي. او زه نه غواړم چې دا کار وکړم، خو خپله منظور دی د خپله ډله جوړه کړي، خپله ډله دې سمه کړي. همدغه ګل خان هم په نوم د اعظم دا د منظور چغې وهلي، اوس یې د پاکستان بیرغ لګولی ده او افتخار ورباندې کوي. خپله ډله پاکه کړه. اعتماد چې د خلکو مخکې لري، منځ کې لري، منظور صاحب دا اعتماد مه پرېږده چې خرچهداره شي یا د پښتنو په منځ کې خرابه شي.